انقلاب سو اوشتون سو نوی څرک د سباون سو بیا پزړه د قندهار کې مدهلو بغزرغون سو. شیطان کوشش کوي چې دغه ناجوړی په انسان په ذهن کې پیدا کړي چې یا الله داسې ورته ښکاره کړي لکه یو مخلوق، یا په دې مخلوق کې یو نیک سړی یا ملک یا پیری یا بل څوک داسې ورته ښکاره کړي لکه الله. دا کار کوو سو دا کفر ده. یا د نبوت په شان کې داسې خبرې د یو چا په ذهن کې راولي چې له بعضو نبیانو یا له ټولو نبیانو منکر سي، یا د انبیاو په شان کې غلط عقیده وکړي، یا انبیا نه پیژني، دام کفر. او دا داسې ناجوړي ده چې چیرې زموږ خیال ده چې یې به هلته خو بلکل ډېره ده چې موږ کفار ورته وایو چې هندوستان ده، امریکایان دي، انګریزان دي، روسان دي، بلکې دغه زموږ په ټولنه کې هم دا ناجوړي شته. دا په نږدې وخت کې په دا ترنک علاقه کې یاده کړه چې یو سپین سارې ښځه وه، نو له هغې ښځې ویل چې ما ته دغه اوس وخته پورې دا نه پېژنده چې نبي علیه صلات وسلام څوک دی. دا باندې مې هم سر نه خلاصېدی چې دا یو پخوانی سړی تېر سوی ده که اوس شته. په دا باندې مې هم سر نه خلاصېدی چې دا څنګه سړی و چې یې کول. لا اله الا الله محمد رسول الله ده، دا محمد رسول الله په معنا باندې وایي زه نه پوهېدم. نو دغه حالت چې دا ښځه وایي زما و، نو زما په اعمالو کې هم ډېره کمزوري وه، بیخي په دې پوهېدم لا نسي لمونځ یې څه ډول یې، که به مې د خلکو د عادت په شکل لمونځ وکړي وبه مې کوي، که به مې نه وکړي پاته. دا داسې د نږدې ورځو کیسه ده چې دا د حساب په شپو کې ماته یو چا کړې ده، او دا ښځه اوس هم ژوندی ده. نو بیا دا چا چې ماته وویل چې دغې ښځې وویل چې دا په کلات کې چې د تعلیم الاسلام رادیو شروع شو، دغه به ما نیوه، پر پیښه سوم خیر یو ورځې خبرو خوند راکوي، بله ورځ مې ونیوه، بله ورځ به دا رادیو مې ونیوه. د دغې رادیو له لارې زه په دې پوه سوم د نبي علیه صلات وسلام شان ماته معلوم سو چې دا ډېر پخوا تېر سوی ده، د الله رسول ده. زما ذهن ته خبره ده. نو هغه چا چې ماته وویل چې دا ښځه اوس ډېره لمونځګزاره ښځه ده، ډېره عابده ښځه ده، ډېره الله جل جلاله ته مایله ښځه ده، او دا چې اوس ورسې پوښتنه ځینې وکړي هغه وایي دا 5 میاشتې مخته ما نبي علیه صلات وسلام نه پېژندی چې دا څوک ده، څه کوي، چیرې ده. دا ناجوړي دغه زما او ستا په خلکو کې اوس هم شته. داسې واقعات ډېر مخکې ما بیان کړي دي. دا زموږ په ټولنه کې، دا زموږ په معاشره کې داسې نارینه شته چې د الله پیغمبر نه پېژني چې دا څوک ده. کنې کارخانه نبوت خو بیخي نه پېژني چې انبیا څوک د کوم مقصد دپاره راغلي. دا د نارینه و حال ده، بلکې د سپین ږیري خلک، ښه ابداره خلک، ښه معتبر خلک ځان ته په یو نامه باندې وایي. ما چې داسې کیسې را رسېدلي دي چې هغه د نبي علیه صلات وسلام له حاله نه خبر دي. نور نو چې په کورو کې ښځې دي، د ښځو حالت خو هسې ډېر کمزوری ده، د ښځو دپاره تعلیم کم ده، ښځو ته د دین اواز کم رسیږي. او بیا دغه په ساراو کې خلک دي. دا په ساراو کې خلک چې وي، تاسې به م انشاءالله ډېرو خلکو د ساراو ژوند لیدلی ده. ملا صاحب یو بل اختر تقریر کوي، په کال کې 2 ورځې راځي، 2 اختران، په هغه ورځ ملا صاحب نصیحت کوي، هغه د ملا صاحب هم نه یې زده چې ویې ویل هغه یې وویل. نو دا په ټول کال کې په 2 ورځې باندې به د انسان ذهن ته کومه خبر راسي. او دا خو هم پرېږده چې ملا صاحب خو 2 ورځې تقریر کوي، په دا غټو په دشتو کې چې دا کوچیان پراته دي، دا یو کور، 2 کور ملا بیخي لري. دا نارینه چې دا تمام ورځ په دې سپېرو غټو کې موران پیایي یا خره پیایي، دا ښځې چې دا یوه په کږدۍ کې ګرځي، د دغو به څاري. او دا ټول د الله د پیغمبر امت، دا ټول د الله بندگان دي. دا چې وړ د احترام ده، دغه تعلیم الاسلام ده، دغه تعلیم الاسلام ده، دغه تعلیم الاسلام ده. دی بیداری پرګنې کړي له دې سترو غفلتونو، بل خبرې مؤمنان
ګران کړم